السلام د دې آداب ذکر کړی دي. کله به ورکو من اداها قبل الصلاه چا چې د اختر د مانځنه مخکې دا ادا کړله فهي زکات مقبوله دغه زکات دغه سرسایه دا قبول شوی ده. ومن اداها بعد الصلاه څوک چې مسلمانانو دی مانځه ته ورتونه بعد ادا کړو نو فهي صدقه من الصدقات سرسایه دا نه ده زکات الفطر نه ده عام صدقه خدا خیرات دا اجر به ملاویږي خو چې کومه فائدہ په سرسایه کې دا هغه به ملاو نشي. نو دا یاد ساتو دا بکلا دا کول شي قبل خروج الناس الى الصلاه مانځه ته مسلمانان نه دی وتل دا غي نه مخکې اوس دا مخکې څومره مخکې به ورکو نو یو خدام دا یاد ساتو دا کله چې روزه ولګي نو دا اول نه بس دا خلک را روان شي نارینه او زنانه سوالونه کوي یره مونږ ته سرسایه راکړو په دویمه روزه باندې به مراشي بیا به مراشي نو دا نه دا پکار څومره دا امام بخاری رحمه الله کتاب زکات الفطر کې ابواب صدقه الفطر کې د ټولو صحابه نه نقل کړی دا كانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين نبی صلی الله علیه وسلم صحابه او د اختر د مانځنه یوا یا دوه ورځې مخکې ورکول دا د صحابه ټولو ذکر کانو ټولو ذکر کړي يعطون او عبد الله ابن عمر رضی الله متعلق نکلی چې عبد الله ابن عمر رضی الله فرمایل چې امرنا رسول الله بزکات الفجر بزکات الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه ابو داود کی دا روایت ده عبد الله ابن عمر رضی الله فرمایي نبی صلی الله امر کړی وو چې دا زکات الفطر دا سرسایه دا د مانځه ته دی وتلو نه مخکې ورکو نافع د شاګردم ده نافع د آزاد کړه شوی غلامم ده رحمه الله هغه فرمایي کان ابن عمر رضی الله عنه كان يؤديها قبل ذلك بيوم او يومين عبد الله ابن عمر رضی الله عنه یوا یا دوه ورځې مخکې وګا دام یاد او ساتو دا مونږ چې سره نن سرسایه ورکو دا د نبی صلی الله په دور کې داسې انداز نه و مونږ چونګې دی اجتماعیت نه د اسلامي حکومت نه داغې نه مونږ د دې نعمت نه محروم یو نشته راغلی کني نبی صلی الله په دور کې داسې سرسایه نه وی لکه مونږ ار سړی نه نبی صلی الله په دور کې سرسایه به داسې ادا کېده چې ار سړی یوا دوه درې ورځې مخکې سرسایه راوړه او جمعات کې کېښوده بله م راوړه جمعات کې کېښوده صحیح بخاری روایت په دې باندې دلیل ده ابو هريره رضی الله په دې باندې څوکیدار رسول الله صلی الله مقرر کړ یوه شپه رضی غلا مشهور حدیث تاسو ټولو ته معلوم خو درې شپې راغلی و دا دلیل ده چې درې شپې مخکې صحابه کرام وکړ اوس اجتماعیت شته نه ده هغه نه داسې یو تنظیم شته چې مونږ هغه سره دا راوړو هغه جمع کړو او هغه په فقراء او مسکینانو باندې تقسیم خو مسلمانانو خو ځان لرې کړل نو مسلمانان یوا دوی ورځې مخکې یو فقیر ته یوسي مسکین ته یوسي نو د هغه د اختر خوشحالۍ به څه نه څه هغه مداوه پې باندې وشي او هغه به باندې څه خوشحالي څه خوراک څه هغه سیز راوړي چې هغه د اختر پورې د هغه او د هغه بچي وخوري